السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي ملګرو چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. ملګرو څنګه کولی شو چې د فیسبوک څخه د ریکویسټ بټن لرې کړو او پر ځای د فالو بټن راوړو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د دې لپاره دوستان لومړی راشئ تاسو په فیسبوک پاڼه به راخلاصه کړئ. د فیسبوک پاڼې د راخلاصولو څخه وروسته درې لاینه چې را روان دي په دغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو په دغه باندې مو چې کلیک وکړئ د دې څخه وروسته تاسو ملګرو د فیسبوک سیټینګ ته راشئ. فیسبوک سیټینګ څخه وروسته ملګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او د کلیک څخه به وروسته تاسو ملګرو هاو پیپل فایند اینډ کنیکټډ یو په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دوستانو چې په دې باندې مو کلیک وکړو د دې څخه به وروسته ملګرو تاسو ته how can send you friend request ملګرو څوک کولی د فرینډ ریکویسټ راوړي دا به تاسو ملګرو فرینډ اپ فرینډ کوئ د ایوری ون نه به فرینډ اپ فرینډ کوئ. بیک به شئ او وروسته به لاړ شئ ملګرو د دې څخه به وروسته تاسو ملګرو فالوورز ان پبلک کنیکټډ په دغه اپشن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو نو د دې څخه لږ صبر ورته کوئ چې ملګرو دا راخلاص شي. چې دا راخلاص شي ملګرو لومړی اپشن راځي پبلک په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دا به پبلک کوئ. د پبلک څخه وروسته ملګرو تاسو به راشئ د اپشن څخه به تیر شئ ملګرو او د اپشن سره تاسو هیڅ کار نه لري. د څخه به وروسته ملګرو تاسو راشئ how can see your followers on timelines ملګرو په دې په کلیک وکړئ. د څخه به وروسته ملګرو دغه بل پبلک دی دا هم تاسو ملګرو په آی ډي کې پبلک دا پبلک انتخاب کړئ او د دې څخه به وروسته پروفایل پبلک دا به هم تاسو ملګرو انتخاب کړئ او د دې څخه به وروسته کمنټ رینکینګ به هم آن کړئ او اپ فیسبوک پریویسی دا به هم ملګرو در سره آن کړئ. دا ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي وي که چیرې ویډیو مو خوښ شوي نور ملګرو سره هم شیر کړئ او داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ هره ورځ په خپل یوټیوب چینل کې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو.